السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن به موږ پوزیسیو اجکټیو د ملکیت صفت ووایو، یعنی سر به ورباندې خلاص کړو چې پوزیسیو اجکټیو څه شی دی، د ملکیت صفت څه شی دی. نو موږ دوستانو شروع کوو له ډیفینیشن څخه، له تعریف څخه، بیا موږ پوزیسیو اجکټیو پیژنو. دوستانو نن ورځ موږ پوزیسیو اجکټیو او پوزیسیو پروناون وایو. دوستانو پوزیسیو اجکټیو د ملکیت صفت او پوزیسیو پروناون د ملکیت ضمیر. دوستانو اول وار موږ وایو پوزیسیو اجکټیو د ګرامر په بخش کې، یعنی what is possessive adjective. د دې ډیفینیشن یعنی تعریف له موږ سره دی. Possessive adjective is used to show ownership and comes before a noun in a sentence. د ملکیت صفت د ملکیت ښودلو لپاره کارول کیږي او په جمله کې د اسمونو څخه مخکې راځي. د ملکیت صفت د ملکیت ښودلو لپاره کارول کیږي او په جمله کې د اسمونو څخه مخکې راځي. دوستانو لکه مونږ چې وایو، یعنی comes before a noun in a sentence، د اسمونو څخه مخکې راځي. دا به مخته انشاءالله مونږ ګورو، په ویډیو کې مخته انشاءالله مونږ په دې سره خلاصوو چې څنګه هغه د اسمونو څخه مخکې په سنټنس یا په جمله کې راځي. دوستانو دا مثالونه دي یا اگزامپل دی له مونږ سره. مای دوستانو مای یعنی زما، دا چې سو دوستانو پوزیسیو اجکټیو سو، د ملکیت صفت سو. زموږ اور زموږ، یور ستا یا ستاسو، هر د هغې، هز د هغه. دوستانو دا ملکیت ظاهروي، یو شی د چا وي یا یو شی زما وي یا د هغه وي، بیا مونږ پوزیسیو اجکټیو استعمالوو. لکه زه چې ویلی سم this is my pen، دا زما قلم دی. this is my home، دا زما کور دی. دوستانو له کور چې څو دا نان دی، له نانه مخکې مای راغی. نو دوستانو پوزیسیو اجکټیو همیشه له اسمونو څخه یا له نومونو څخه مخکې راځي. نو دوستانو دا ډیفینیشن به تاسو د سره ولیکئ، د سره نوٹ به کئ او د سره یاد به کئ. دوستانو اوس زه پوزیسیو پروناون ګورو. پوزیسیو اجکټیو خو مو انشاءالله سره خلاصو. دا اگزامپل دی او دا ډیفینیشن تعریف دی له موږ سره. پوزیسیو پروناون د ملکیت ضمیر. ډیفینیشن یعنی تعریف. دوستانو بغیر ډیفینیشن مونږ دا پروناون نسو پیژندلی، د ملکیت ضمیر نسو پیژندلی، یعنی دا څه شی دی، څه وایي، څه خبره کوي. Possessive pronoun is used to show ownership but it never comes before a noun. د ملکیت ضمیر د ملکیت ښودلو لپاره کارول کیږي، مګر دا هیڅ کله د اسم څخه مخکې نه راځي. هغه بار مخته انشاءالله دوستانو ګورو مونږ. ماین زما. دوستانو په پښتو کې معنا هیڅ فرق نه لري، لیکن په انګلیش کې کم ذره تغییرات یا فرق راغلی. لکه ماین زما، دا چې څو دوستانو پوزیسیو پروناون دی. اورز زموږ. دوستانو په اور کې اس نسته، په اورز کې اس موږ اضافه کړی، نو دا چې څو دوستانو پوزیسیو پروناون سو، د ملکیت ضمیر سو. یورس ستا یا ستاسو، هز د هغه، هرز د هغې. دوستانو له مونږ سره پوزیسیو اجکټیو د ملکیت صفت، پوزیسیو پروناون د ملکیت ضمیر. مای زما، ماین زما. This is my pen. دوستانو پین چې څو نان دی، یو اسم دی، د دې څخه مخکې دوستانو مای راغلی، دا چې څو پوزیسیو اجکټیو سو. ماین زما. This pen is mine. This pen is mine. دوستانو په دې کې فرق دا ده
دوستانو له نان څخه مخکې مای راغلی دا بیا سو دوستانو پوزیسیو ایجکټیو سو دا زما قلم دی This pen is mine دا قلم زما دی This pen is mine دا قلم زما دی دوستانو دا چې سو دا پوزیسیو پروناون سو This is my home This is my home This home is mine دا زما کور دی دا کور زما دی دوستانو په انګلیسي کې فرق دا دی د پوزیسیو پروناون او د پوزیسیو ایجکټیو فرق دا د دوستانو ماین چې سو پوزیسیو پروناون همیشه د کلمې یا د سنټنس یا د جملې په اخر کې راځي لیکن کې پوزیسیو ایجکټیو له نان څخه مخکې راځي دوستانو هوم یو نان دی اسم دی د یو شي نوم دی له دې څخه دوستانو دا چې معلومیږي چې مونږ پوزیسیو ایجکټیو په دې پیژنو چې چیرې له نان څخه مخکې مای راغلی وي یا یورز راغلی وي یا اور راغلی وي نو مونږ دا پیژنو چې دا پوزیسیو ایجکټیو دی د ملکیت صفت دی اور زموږ اورز زموږ دوستانو بیخي کم ذره فرق دی لیکن کې له پوزیسیو ایجکټیو کې له This is our pen This is our pen This pen is ours دا زموږ قلم دی دوستانو له نان څخه مخکې ایجکټیو راغلی پوزیسیو ایجکټیو چې څو زموږ اور دی اور آرس دوستانو دا زموږ ملکیت ضمیر دی دا د اسمونو په ځای استعمالیږي This pen is ours دا قلم زموږ دی دوستانو فرق دا دی دلته قلم په اول سر کې راځي اول ته قلم په آخر کې راځي نو دا چې دوستانو فرق دا دی په انګلیسي کې جملې راځي This is our home This home is ours دا کور زموږ دی دا زموږ کور دی These are our cars This car is ours دا موټران زموږ دي دا زموږ موټران دي Your ستاسو Yours ستاسو یا ستا These are your rooms These are your rooms دوستانو دا چې سو پوزیسیو ایجکټیو سو روم دوستانو نان دی له نان څخه مخکې یور دی دا نو چې سو دوستانو پوزیسیو ایجکټیو د دوستانو دا د یو چا ملکیت ظاهروي یعنی موږ چې څوک چې وایي یا موږ چاته وایي دا شی ستا دی یا ستاسو دی یا دا د هغه دی یا دا زما دی نو دا چې سو دوستانو دا پوزیسیو پروناون او پوزیسیو ایجکټیو راځي These rooms are yours دا ستاسو کوټې دي دا کوټې ستاسو دي This is your home This home is yours دا کور ستاسو دی دا ستاسو کور دی Dear د دوی Dears د دوی These are their friends These are their friends These friends are theirs دا د دوی ملګری دي دا ملګری د دوی دی This is their car This car is their دا د دوی موټر دی دا موټر د دوی دی His د هغه دوستانو په دې کې هیڅ فرق نه راغلی یعنی دا This is his pen دا د هغه قلم دی This pen is his دا قلم د هغه دی دا د هغه قلم دی This is his car This is his car This car is his دا موټر د هغه دی دا د هغه موټر دی هر د هغې This is her pen This pen is hers دا قلم د هغې دی دا د هغې قلم دی
this is the class of her دا د هغې ټولګی دی this class is hers دا ټولګی د هغې دی دوستانو دا و د نن ورځو درس الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ ګرځېدلی وي چینل د سره لایک سبسکرایب